السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. یو بل نوي بلاګ ته ښه راغلاست. په دې هیله چې د دنیا په هر ځای کې یاست، روغ جوړ او صحتمند به یاست او د ژوند چارې به مو په خیر. بیا هم د کونړ ولایت د انګام ولسوالي سهار تقریبا 8 بجې دي، نو لمر هم تازه راختلی دی، موسم هم ډېر پاک دی، ډېره ښایسته هوا هم ده، لږ یخ شته، ډېر یخ نه دی. نو نن د انګام ولسوالي در باندې وینو، ګرځو شاوخوا چکر و په د انګام ولسوالي کې. د انګام ولسوالي نوم یو د کونړ ولایت د ښایستو ولسوالیو څخه ده چې ډېر سختې ښایستې درې لري، غټې غټې درې لري. نو نن به دا ساحه در باندې ووینو. راځئ نو ولاګ تر پایه راسره تعقیب کړئ. دا هغه اولنۍ برخه ده د انګام ولسوالي. ښایسته غټ غټ غرونه شنه، بس په غرو کې بیا کورونه دي. لمر هم وینئ چې تازه راختلی دی. دا روډ دی د انګام ولسوالۍ ته تللی دی سیده. نو اوس در معلومیږي چې لمر راختلی دی دې خواته. دا غره نښ کړی و، مخامخ دی راباندې لمر. چړاری وینئ، اوبه دي، ډېر ښایسته درې دي د انګام ده. باد هم دی ډېر زیات، نو یخ لا دونه شته لا نشته، خو یو بلې ساحې ته راغلو. دا هم ډېر ښایسته ځای دی، یو څه یخ دی، سهار وختي دی. اوه ماشاءالله، څه یو ښایسته غر دی. ډېر ښایسته دی کونړ. بس نو دا بیا محلونه دي د دې بزې و دا شیان. دلته نو داسې شیطان شی، دا بزې ډېرې شیطان دي په دې غرو کې، داسې بل شی نشي ختلی. داسې دقیقه را معلومه نه ده چې
چې څونه لاره پاته ده د انګام تر مرکزه پورې. کوچ 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 چشکه چشکه دم دلته ډېر ساعت تېر دی. ښایسته دره ده دا ماشاءالله، خو دا ده چې اوس بیخي دلته لمر نشته. بیخي واقعیت هم ښایسته ځای دی. مخامخ لمر راختلی دی، نو د هغه لاندې پټیان ډېر ښه معلومیږي. نو یخ هم دی، ځینې خلکو بیخي دا دي بخارۍ مخارۍ یې لګولې دي. نو مخامخ دا دی لمر دی، نو دا خوا ډېره لوکسه معلومیږي. مخامخ را باندې لمر هم دی، خو د درې سهار وختي بیا جلا خوند لري او مازدیګر بیا جلا خوند لري. نو اوس د هوا هم ډېره تازه ده، خو که څه یو څه یخ دی. نو هر ځای چې داسې نوي ښایسته ځای ته راسو بیا یې وارې ودرېږو. د دې خوا ډېر ښایسته معلومیږي. دا ټولې دا د مځکې یې جوړې کړي دي مکملې، نو په دې ځینې جواري کرلي دي، ځینې غنم دي. ډېر غټ غټ غرونه دي. ما خبر Asa wada da kayana. ته نږدې ځای اوبو ته لار نه ده. بیخي سهار دی، هوا هم بیخي پاکه ده، هر څه داسې تر تازه معلومیږي. څونه غټ غټ لوړ لوړ غرونه دي.
یخ دی نو دا ځینې خلکو ورونه بل کړي دي. خی دی وینې هوا یخه دی خی وینې خی ډېر یخ دی ولا کې مو مخام پرېولل داسې یخې وې داسې تر تازه یې کړلو ښه نو وار په وار نور د دانګام هغه ګڼو غرو ته ننوځو نو مخکې فکر کوم وایي لار هم تر یوه اندازې پورې جوړه ده نور هاخوا ته خرابه ده نو تر کومه ځایه چې لاره شته تر هغه ځایه پورې ځو نور مخته نه ځو کې دا لرګي مرګي ولي د ژمي لپاره و ځینې خو نو دا نور چارتراش دي دلته سره رايو ځای کړي غر دی ماشاءالله داسې ښایسته دره ده چې څونه مخته ځې د غونه د زړه غواړي چې مخته حرکت وکړم ځم د غونه ځای ښایسته کېږي ځنګلات ډېرېږي مقصد شینګیا ډېرېږي زړه مې غواړي چې د غره سر ته پورته شمه خو بس لار نشته چې پورته شم
یخ دی نو دا ځینې خلکو دا دی اوس اورونه بل کړي دي افغانستان بیرغ هم دغه دی دا درخته کې لګولی دی ښایستې په جوش کې اوبه روانې دي دلته لاندې دا د دوی په رقم خوړ ته راتویېږي دا خوا هم ډېره ښایسته معلومیږي نو موږ هم تر دغه ځایه پورې چې لاره تللې ده تر هغه ځایه پورې ځو نو ډېره ښایسته ساحه ده نو چې څونه مخته ځې د غوندې زړه غواړي چې نور هم لاړ شي مخته بیخي هېڅ ویل نشته پکښې کې غرونه یې وګورئ ټوله تک شنه دي هوا صافه اوبه شاوخوا ټوله بس تکه شنه نو زړه مې غواړي چې دلته لاندې تاسمه نو چیرې به لاره پیدا کړو چې د اوبو ته تاسو دې خواته لاره هم داسې اکثره ځایو کې اوبو وړې راکمه ده غرونه پرې راښویېدلي دي نو پوخ سړک یې پټ کړی دی په دې ډبره یې څونه لوکس کورونه جوړ کړي دي سیده نو د کونړ داسې یو ساحې ته راورسېدو چې بالا سړک ختمېږي نور نو د پښو د حیواناتو مزل دی تقریبا چې یو څه مخته ولاړ شي جوړ کړی دی دی ټوله دره تر لاندې ده دې خواته یاره افغانستان ډېر ښایسته وطن دی خو بس بدبختانه چې کار نه دی ورته سوی رښتیا چې ښایسته دی داسې یو ساحې دي چې عقل کار نه ورته کوي داسې یو ځایونه دي داسې یو ساحې ته راغلو چې که درته ووایم چې د دنیا پای دی هم پای دی نو تکه شنه ساحه ده ټوله دره را لاندې خو د درې ته ټول ښکاره که دي ټوله مکمله دره ته را لاندې ده دې خواته راسه مقصد داسې دی چې د دانګام تقریبا پای دی نور نو هوا داسې یو ارامي ده چې بیخي هېڅ شور نسته د شي پاکه هوا ده او لمر دی شاوخوا مکمله تکه شنه ساحه ده داسې دا غرونه ته داسې وګوره دا هغه شاته غر داسې ده دغه مکمله تکه شنه نو ډېر ښایسته خوندور ځای دی نو
بیخي د دانګام دی سر ته راپورته سو. دا دره وینئ شاته دره خو مې در باندې ولیده. نو بیخي داسې دی چې دې خواته د اوریا جیم تقریبا پر غرو پرتې دي او هوا هم داسې یو تازه هوا ده چې بیخي سړي زړه نه غواړي چې د دې ځایه ولاړ شي. اوس له خیره سره ځو انشاءالله دغې ساحې ته پورته کېږو. دغه ساحې باندې دا اخري نقطه ده د دې ځای. نو د دره نور هم لاندې تر معلومیږي. نو دغه ځای ته له خیره سره حرکت کوو. نو له هغه ځایه مو حرکت راوکړئ له خیره سره کومه نقطه چې مې در وښول هغه ځای ته روان یو. نو زما خو زړه نه غواړي چې د دې ځایه ولاړ شمه، خو دلته ژمی دی، ورځې هم ډېرې کمې دي، دی چې بیا ورځ تېروي. بیخي یو مخ عقل سړي کار ورته پرېږدي، ځکه موږ خو دې درو ته ډېر کم راغلي یو. نو بیا د دانګام دې نقطې ته زه تر اوسه پورې هم نه یم راغلی. دا زما ورنی وارې دی چې زه راغلی یم. غر دی او دره ده، داسې معلومېږي سړی چې وایي هغه ځای نږدې دی، هلته چې ځای ډېر لرې. دې خواته لاره هم یو څه خرابه شوله، ځکه دا اوبو مبو وړې ده. دغه دی تقریبا هغه مخکې چې مې در وښول هغې نقطې ته مې ځان راورسوی. ډېره خطرناکه لار ده بیخي، داسې د کوچني موټر دم نه. ګرځو څنګه ماما؟ درېږي، مشکل نشته، راځه. ډېر انتیکه ځای ته راغلو چې مخکې مې کوم ځای در وښوی، بیخي یعنې په دې خواته راسه دا ټوله دره ته ولاړه. داسې وار ورته وګورې، یعنې موږ بیخي له لاندې ځای راختلي یو. موږ چې مخکې ولاړ وو هغه ځای بیخي اوس داسې خاص موږ ته نه معلومېږي چې کوم ځای دی.
دا تقریبا چې لږ داسې یو 2 ګولایي لا ولاړې سي بلا خوا د پاکستان مربوط ده، دا د افغانستان مربوط. ډېره ښایسته ساحه ده ماشاءالله، ټوله تکه شنه ده او بیخي لوړه ده، یعنې بیخي لوړه نقطه ده. دا و د تقریبا د دانګام هغه ټوله ولسوالي چې در باندې وملیده، نو د دانګام هغه اخري نقطې ته راغلي. نو له دې ځایه بیا ګورو چې چیرې ځو. نو تر راتلونکي ولاګه پورې ما ته راکړئ اجازه، هر چیرې چې یاست ښه وخت ولرئ، د الله په امان.